سلامونه. یوې بلې ویډیو ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. څنګه د خپلې مطالعې انګیزه لوړولی شو؟ په مطالعه کې د انګیزې د رامنځته کولو لپاره 9 اسانه لارې چارې. د ښې مطالعې لپاره انګیزه ډیره مهمه ده. کله چې انګیزه لرئ نو وینئ چې ډیر آرامه او هوسا یاستئ چې کولی شئ خپل تمرکز وساتئ. کله چې انګیزه نه لرئ نه یوازې تمرکز لرل ستونزمن دي بلکې وبه وینئ چې حتی پیلول هم ډیر سخت دي. که چیرې انګیزه نه لرئ نو زموږ ټولي ته ښه راغلاست. احتمالاً هر زده کوونکی دا ستونزه یو یا څو ځلې تجربه کړې. دلته په مطالعه کې د انګیزې د ډیرښت لپاره څو تګلارې وړاندې کوو. لومړی د مطالعې لپاره ځان ته مکافات ورکړئ. د بیلګې په توګه له یوې بریالۍ مطالعې وروسته ځان ته هغه خوړنیز توکي واخلئ چې ورسره مینه لرئ. دویم له خپلو دوستانو سره مطالعه وکړئ. کولی شئ لږ بوختیا هم ولرئ خو افراط مه کوئ. دریم له خپلو اوږدمهاله موخو څخه ځان ته یادونه وکړئ. خپلو موخو ته د رسیدو لپاره زده کړنیزې بریا ته اړتیا لرئ. د زده کړنیزې بریا لپاره هم مطالعې ته اړتیا لرئ. څلورم د حواسو ګډونکي لاملونه. د حواسو ګډونکي لاملونه لرې کړئ. که چیرې د هغو څیزونو ترڅنګ چې د مطالعې په پرتله ورسره ډیره مینه لرئ په مطالعه بوخت یاستئ نو د دې امکان ډیر لیدل کیږي چې د مطالعې پر ځای به هماغه کارونه ترسره کړئ. د لیوالتیا د رامنځته کېدو لپاره په هر څه کې چې غواړئ مطالعه وکړئ نو دا کار به د مطالعې خوند لا پسې ډیر کړي. شپږم استراحت وکړئ. کله مو چې احساس وکړ چې استراحت ته اړتیا لرئ نو خپله مطالعه په هغه ځای کې ودروئ کوم چې ستاسو لپاره د منلو وړ وي. دا کار د دې سبب ګرځي کله چې غواړئ یو ځل بیا مطالعه وکړئ نو هوسا به واوسئ. اووم یو آرام او مناسب چاپیریال رامنځته کړئ. که چیرې د آرامتیا احساس وکړئ نو له مطالعې سره به مو مینه او لیوالتیا لا پسې ډیره شي. اتم د مطالعې د هرې ناستې لپاره معقولې موخې وټاکئ. که چیرې د خپلې مطالعې ناستې ته د یوه ناشوني ماموریت په سترګه وګورئ نو نشئ کولی چې ډیر پرمختګ ولرئ. نه هم له یوه انګیزه بښونکي بنر یا پوسټر څخه ګټه واخلئ. په هغه ځای کې راوځړوئ چې د مطالعې پر مهال وکولی شئ وینئ. په پوسټر کې باید هغه کلمې او عنصرونه وي چې د بریا ښکارندویي کوي. کولی شئ یو له دې پوسټرونو څخه واخلئ او یا یې خپله ځان ته جوړ کړئ. دغه راز کولی شئ د هغو واقعي کسانو په اړه الهام بښونکې کیسې مطالعه کړئ کوم چې بریا ته رسېدلي دي.